وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. هغه وخت در یاد کړئ چې تاسو ویلي و چې اے موسی مونږ په هندایو ډول خړو صبر نشو کولای. له خپل رب نه دی وغواړه چې مونږ ته د ځمکې حاصلات ترا بادرنګ غنم نسک او پیاز راکړي. نو موسی وویل آیا دی غوړه شي په ځای تاسو د کمر زکته شیان واخیستل غواړي؟ خنو کوم خار ته لاړ شي څه چې غواړي هلته به ومومي. په پای کې خبره دې ته ورسېده چې ذلت او خواري بېوزلي او بد ورځ ورباندې راغله او د خدای په قهر اخته شول. دا نتیجه وا چې هغه د خدای له آیاتونو انکار شروع کړ او د پیغمبرانو په ناحق وژلو لاس پورې کړ. دا نتیجه وا د هغو نافرمانیو او د دې خبرې چې هغوی د شریعت له پولو نه پرلپسې پښې اړولې. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. باور لري چې هر څوک چې د قرآن منونکي وي یا يهوديان وي عیسایان وي یا صابیان وي نو چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان راوړي او غوره عمل وکړي د هغو اجر د هغو له رب سره دی او د هغو لپاره هیڅ ویره او غم نشته. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. او در یاد کړئ هغه وخت چې کله موږ د تور غار پر تاسو پورته کړای او له تاسو نه متعهد اخیستی او ویلی مو چې کوم کتاب چې موږ درکو هغه په کلکه ساتنه واخلئ او په هغه کې د شوی حکمونه او لارښوونې زده کړئ. په دې وسیله هیله کېدای شي چې تاسو د پرهیزګارۍ چلند غوره کړئ شي. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولهغه وروسته تاسو له خپل لوز نه واوښتئ د دې لپاره هم د الله مهرباني او رحمت ستاسو ملګرتیا پرې نه خوده که نن تاسو تباه کېدئ. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. او تاسو د خپل قوم هغو کسانو عاقبت نه خبر یې چې د شنبې په ورځ تیری کړی. موږ هغو ته وویل چې بیزوګانې شئ او په داسې حال کې اوسئ چې له هرې خوا در باندې نفرین او لعنت وي. په دې ترتیب موږ د هغو عاقبت د هغې زمانې او وروستیو نسلونو لپاره عبرت او ویریدونکو لپاره نصیحت وګرځاو. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. او هغه پیښه در یاد کړه چې کله موسی خپل قوم ته وویل چې الله تاسو ته د یوې غوا د ذبح کولو امر کوي
وویل آیا ته له موږ سره مسخرې کوي؟ موسی وویل زه له دې نه خدای ته پناه ور وړم چې د جاهلانو له ډلې څخه اوسم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. ویل خنو له خپل رب نه دی وغواړه چې موږ ته د هغه غوا څه تفصیل وکړي. موسی ویل الله لار خودنه کوي چې هغه داسې غواوي چې نه زړی وي نه وړه بلکې د منځني عمر لرونکي وي. نو څه چې درته امر کیږي هغه سي وکړئ. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. خو بیا وویل خپل رب نه دا هم پوښتنه وکړه چې د هغې بڼه څنګه وي. موسی وویل هغه وایي چې داسې تکه ژیړه غوا دې وي چې لیدونکي یې په لیدو خوشحاله شي. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. بیا وویل خپل رب نه دې څرګنده پوښتنه وکړه چې راوښیي څنګه غوا مقصد ده. موږ د هغې په سمه پیژندنه کې په اشتباه کې لوېدلي یو. که د الله اراده وشي موږ به هغه ښه وپیژنو.